راسته دروازه مه ټکوه. کونډه دا دروازه دې ولې ناوخته خلاصه کړه؟ دا د کاروبار ټایم دی، زیاتې خبرې به نه کوې. کونډه ټاټواکه یو سړی د 2 زامونه څنګه مه مې لیونی کوه. نن سبا د پیازو پټاټې هم ډېرې ګرانې نه دي. چا ویلې؟ په خبر یې پټاټې در اسمانه رسېدلې دي. د پټاټو دومره غټه درخته ما نه ده لیدلې. سر به خلاص کړه. څه په خبر صدقې مخکې خو د پټاټو درخته ما ولیدله. وخت پرې دا دی خولې لکه په دیوالې چې سپین چرګ ناست. ولې؟ وای ته بیا په ما په وچه مځکه باران کوې ها؟ نو ونیسه دا پزه چې اوس دلته څه جوړ کونډان ډنګرېدل زما مه مې تخنوه. بله ورکه دې د پټاټو نوم واخیستې دا سترګې به دې در وباسم دغه نه دي. خاورې داسې دا د غونډک رنګ. وای ايش کېدلې؟ ستاسې کره څو چرګان دي، څو چرګې دي، څو چیچانې دي؟ ولې هګۍ خو نه غلا کوې؟ ولې په ما دې د ځان خیال راځي؟ دا خوله دې سمه شوره وه. نو ته به څه وکړې؟ ښه لګایېږې را خبرې چې اوس به څه در باندې کوم. لاس دې ازاد توره دې تېره. نو را خبره چې کژه خوله په شوک سمېږي ډېر دي د پټ څه دی هټ دی. هله وایي بخښنه غواړم، زه څه خبر ما خو خلک شمارل. نو وخې دا لږی پیدا شي. الله په سترګو وړند سې خو سر دې را مات کړي. مات به نه یې درد به یې باندې پونسټان راوغواړه. و ښه دی ډاکټر صاحب. ما هم ښه ډاکټري کړې ده. درکم چاپېړه ته خو چاپېړه ستړي مسته وایه هو. که مې په هغه وس نه رسېږي په تا خو مې نه مثبته وس. سمه ده صاحبې، ورسه ژر تر ژره یخني راواخه او چابکې دلته راوړه. زه به ورسم، چې هلته څه کیسه ده. راپسې دی بېزوګی. وړم شه په سترګو دروازه دې غلطه کړه. دروازه دغه ده. ورننم شه دغه ده دلته راشه دغه ده. ستا دا دی ویښتان مې وینم لکه بزه چې لکۍ ډانګه ودرئ. دغه ده څنګه ده؟ زوګی په دا مخ چېرته لغتې راکړې؟ درمېږه نه اودس دې را دروند کړې. زه څوم خبر چې ستا مخ دې خواته دي، اوس هم سترګې دې رایستلې وې. اشه صاحبې ته دا راته وایه چې دلته ته یې کړی یې؟ ته څو نفره یاست؟ 102 کسان یو. اشه ستا عمر څو دی؟ زما عمر 13 کاله دی. سپین سرې سوې درواغ دې نه کړی یې؟ زه درواغ نه وایم. بلکل زما وړ یې. په تا نه ده جوړه، ته قرار سي. په ما جوړه ده. په ما جوړه ده. په ما جوړه ده. په ما په ما جوړه ده. په ما مینه ده زما مینه ده زما په ما جوړه ده. وای سر یې رامات کړ. نه کوم. ووځه زما ده. وای د زړه استي زه طلاق ورکوم. پهلوانه خپله یخني وڅښه. د زړې خو دا ښه خوند کوي. ولې چې انګور تروی دي. د یخني پوره ډېره کمه ده. ته راسه لږ لا ور واچو. اورسه جانانه نو یخني دې وڅښه سبا به. ته خو ډېر ښایسته ځوان یې، کشکې ته هم پر دا ټیبل ناست دی. په دا جوړه کې ته ډېره ښایسته ښکارې. اوف خوش دې کړم نو جنت برابر دې درسه ولاړ. دی خانه خرابې بې پر تا سرې وي. هغه نه دی خبر چې د مېړه سره ناست دی. ګرانه ته یې لکه زه به دا پورته کړم. ته تکلیف مه کوه، زه څه دپاره یم. راځه خدای خوښه یخني مې درله پاک کړې ده. پر عمره چې ټول سره برابر دي. واه څنګه روانه ده لکه وسۍ. ته راسه دا د یخني خوند خو